به دغه ووایو دا به یې وارې اوپن کړمه یا سکایپ نه دی پی ډي اف دی دا پی ډي اف فایل زه دلته پر دغه پر ډیسکټاپ باندې ږدم د سکین په نامه باندې اکثره وخت که چیرې تاسو متوجه سوي یاست یا شاید داسې یو شي سره مخامخ سوي یاست تاسو یو چاته خپل اسناد استوئ ستاسو د 12 صنف اسناد دي ستاسو د پوهنتون اسناد دي ستاسو د انګلیسي ژبې اسناد دي ستاسو د کمپیوټر اسناد دي دغه هر یو جلا جلا یو فایل دی مثال ته یو دفتر ته اپلای کوې هغه درته وایي دا ټوله یو فایل راواستو د دې دپاره چې د دې پی ډي اف فایل څخه ټوله یو فایل ځینې جوړ کړو د دې څو فایلو څخه یو فایل ځینې جوړ کړو څه رقم کولی چې یو فایل ځینې جوړ کړو یا ستا ټول اسناد یو فایل دی هغه درته وایي چې وایي هر سند دی جلا جلا فایل کې راواستو د دې لپاره چې جلا جلا فایل ځینې جوړ کړو هغه څه رقم کولی سو یا ستاسو دوی تاسو ته یو لیمیټ ټاکلی دی چې ستاسو ټول اسناد باید چې دغه ام بي وي مثلا 4 ام بي وي 2 ام بي وي 10 ام بي وي 6 ام بي وي او ستاسو اسناد یا دغه پی ډي اف فایل چې دی دا مثلا تر 10 یا 15 ام بي اضافه وي څه رقم کولی شو چې د دې سایز راکم کړو د دې لپاره کولی شو چې استفاده وکړو بل ځینې وخت تاسو په آنلاین ډول باندې په یو صفحه کې معلومات پیدا کوئ مثلا په تاند کې معلومات پیدا کړه په بي بي سي کې معلومات پیدا کړه غواړئ چې دغه معلومات په پی ډي اف ته واړوئ دا څه رقم کولی شو چې پی ډي اف ته یې واړوو بل مثلا عکس در سره دی عکس غواړي چې پی ډي اف ته یې واړوئ یا پی ډي اف فایل در سره دی غواړي چې عکس ته یې واړوئ هغه څه رقم کولی شو چې وکړو بل څه رقم کولی شو چې ورډ ډاکومنټ په پی ډي اف ته واړوو او یا څه رقم کولی شو چې پی ډي اف ډاکومنټ په ورډ ډاکومنټ ته واړوو د دې لپاره موږ تاسې په آنلاین ایجوکیشن کې د پی ډي اف په نامه باندې د پی ډي اف ریسایزر دغه ادرس نوشته کړئ pdfresizer.com په نامه باندې PDF resizer vaya PDF resizer resize دا ادرس چې مخلا پر دې ادرس باندې انټر وو دا ادرس خلاصوو دا ادرس چې مخلاص کی په دې ادرس کې تاسو کولای شئ چې دغه ټول کارونه چې ما مخکې درته ویل دا پکې کې اجرا کړئ اول هم خو د دې صفحې په باره کې معلومات درکوي مرج پی ډي اف مرج پی ډي اف څخه هدف دا دی چې تاسو 2 3 4 10 فایله د پی ډي اف ته لرئ غواړئ چې د ټولو فایلو څخه یو دانه فایل جوړ کړئ یا یو دانه پی ډي اف فایل یې کړئ د هغه دپاره د مرج پی ډي اف څخه استفاده کوئ ته خو د سر د خوا څخه یې و ښه صحیح دی ورپسې سپلیټ پی ډي اف د دې لپاره استفاده کېږي چې تاسو مثلا یو پی ډي اف فایل در سره دی 10 ورقې دي تاسو غواړئ چې دغه 10 ورقې هره ورقه یې جلا جلا کړئ د دې لپاره د سپلیټ څخه استفاده کوو دغسې په ترتیب سره تر اخره پورې ښه اول د وار راځم مرج پی ډي اف ته د مرج پی ډي اف وظیفه خو دا ده چې موږ تاسو کولی شو چې څو دانې فایلونه د پی ډي اف ته سره یو ځای کړو او یو دانه فایل ځینې جوړ کړو صحیح دی نو د هغه لپاره راځم پر مرج پی ډي اف باندې کلیک کوم دا آنلاین سایټ دی په آنلاین ډول باندې تاسو کولی شئ چې دا کارونه اجرا کړئ راځئ و چوز په دې ځای کې که چیرې متوجه سئ و چوز فایلز صحیح دی فایلز جمع ده یعنی تاسو کولی شئ چې 2 3 4 فایل مثلا پر یو وخت باندې دغه کړئ سره یو ځای کړئ زه به اول د وار راسم یو فایل به وګورم مثلا یو دا فایل دی صحیح دی د دې اوله صفحه چې دا ټول 10 صفحې دی اوله صفحه دغه یوه ده زه غواړم چې د دې فایل سره دغه زما سی وي ورسره یو ځای کړم صحیح دی نو راځم پر چوز فایلز باندې کلیک کوم راځم و ډیسکټاپ ته پر ډیسکټاپ باندې اول د وار هغه فایلونه پیدا کوم مثلا زه غواړم چې اول زما سی وي باید راسي صحیح دی د سی وي څخه وروسته بیا دغه فایل راسي راځم پر اوپن باندې کلیک کوم اوپن چې مې کلیک کړئ دا 2 فایل سره راغله اپلوډ فایل باندې کلیک کوم ښه دا د دې سره دغه سپده سره یو ځای سپده
تر اوسه پورې ده ماته دغه نه یې راکړی پر دغه رقم باندې صحیح دی که نه دی صحیح زه وایم چې اول زما سی وي باید راسي ورپسې دغه نور فایلونه راسي مثلا داسې فکر وکړو چې دا زما سی وي ده وروسته زما اسناد دي صحیح دی راځم پر لوک ګوډس باندې کلیک کومه دی په دې ځای کې دغه فایل په لاس باندې راکوي 3 MB دی 15 ورقې دی دلته کلیک پر ډاونلوډ پر کلیک کومه بیرته دغه فایل ډاونلوډېږي کله چې دا فایل ډاونلوډ سو ښه پر دغه ډاونلوډ باندې چې مې کلیک وکړئ دی دغه فایل دوه فایلونه چې سره یو ځای کړي دي نو دا خو یو فایل سو او دغه فایل ماته ډاونلوډوي په دې ځای کې دا اوس په کوم ځای کې پروت دی په سی ډرایو کې پروت دی یوزرز کې پروت دی په ډاونلوډ کې دغه فایل دی دا که چیرې زه اوس خلاص کړم دا فایل اول یې زما سی وي ده صحیح دی اول یې زما سی وي ده ورپسې د هغه په ترتیب سره تر اخر پورې 10 صفحې هغه بل فایل چې و هغه فایل یې ورسره ځای کړی دی څنګه هغه خو کېږي هغه بیا ورډ فایلونه دا رقم کېږي پی ډي اف نه شئ کولی هغه خو کولی شئ خو هغه به دا رقم وي ته چې یو ځای کوې سره هغه ستا دواړه فایلونه باید چې ورډ ډاکومنټ یې راوړې بیا په ورډ کې بېږدې بیا سیو اس پی ډي اف کوې اوس خو زما دا دواړه فایلونه پی ډي اف دي ما خو ورډ نه دي دغه کړي ورډ خو هر څوک کولی شي هغه ساده دغه ده ساده خبره ده په یوه ورډ فایل کې موږ دغه کوو یو ځای کوو یې نو د دې لارې څخه موږ کولی شو چې خپل فایلونه سره یو ځای کړو صحیح دی دا د پی ډي اف مرج کار و دوهم د پی ډي اف سپلیټ کار چې دی یا وظیفه چې ده د دې وظیفه دا ده چې ته غواړې چې مثلا دغه فایل مثال دغه سکین په نوم باندې دا ټوټل څو صفحې دی 10 صفحې دی ته غواړې چې دغه 10 صفحې هره صفحه یې جلا جلا درته راسي نو د هغه لپاره راځې پر چوز فایلز باندې کلیک کوې راځې پر هغه فایل سلیکټ کوې دا به سلیکټ کړمه را به سم اوکې دا به اپلوډ کړمه دا بیا ډېر په هغه ځای کې استعمالیږي چې تاسې دغه آنلاین سکالرشیپونه چې تاسې اپلای کوئ د هغه دپاره بیخي ډېر پکارېږي هلته یې دا شان یې ټوله درته دغه کړي لیکلي چې ستا یو فایل به چې در 2 MB اضافه نه یا در 2 KB اضافه نه اکثره وخت تاسې یو عکس نسئ کولی چې دغه یې کوي ریسایز یې کوي هغه هم کولی شي چې په دې ځای کې دغه کوي ریسایز یې کوي ښه اوس دا فایل دی دا فایل دی وایي 10 دانې صفحې دی 2.4 MB دی 10 دانې صفحې دی زه وایم هم صحیح دی دا فایل اوس ډاونلوډ هر فایل کولی شئ چې جلا دا اوله صفحه ده دا دوهمه صفحه ده د هغسې په ترتیب سره تر 10مې صفحې پورې ټولې صفحې درکوي دا 10مه صفحه ده اوس که چیرې زه په ټوله نه دغه کوم ټوله نه ډاونلوډوم یوازې بیا 10مه صفحه دغه کوم ډاونلوډ کوم 10مه صفحه چې ډاونلوډ شوله دا که چیرې زه وګورم دا مثلا 10مه صفحه ده صحیح دی دا 10مه صفحه و اوله صفحه فکر کوم سره یو رقم دی دغه د دې فایل ده دغه 10مه صفحه ده صحیح دی نو یو رقم دی دا ما فقط دغه کړه سکین مې کړه چې ما دوس دا فقط ما امتحاني ډول باندې وګورو نو په دې ځای کولی شو چې موږ پی ډي اف فایل یو فایل پر څو برخو باندې یا پر څو صفحو باندې وویشو د هغه څخه وروسته بله ساحه چې ده د ریسایز پی ډي اف دی ریسایز پی ډي اف څخه هدف دا دی چې مثلا ستاسو فایل 2.4 MB دی تاسو غواړئ چې دا سایز یې تر دې کم کړئ نو د هغه لپاره پر ریسایز پی ډي اف باندې کلیک کوئ راځئ پر چوز فایل باندې کلیک کوئ هغه فایل سلیکټوئ چې د کوم فایل سایز غواړئ چې دغه یې کې کوچنی کې دا 2.4 MB دی صحیح دی غواړم چې د دې سایز کوچنی کړمه راځم دا مې د هغه سکین فایل مې سلیکټ کړئ راځم پر اپلوډ فایلز باندې کلیک کومه ښه اوس پر کومه کوالټي باندې غواړئ چې دغه یې کې چې ډاونلوډ یې کړې اوس 2 پکسل دی مثلا میډیم دی های دی ښه لو کوالټي ده میډیم کوالټي ده های کوالټي ده او های پلس 300 کوالټي ده مثلا زه غواړم چې پر دې کوالټي باندې دغه کومه ګوډ لوکس ګوډ 2.4 MB و 490 KB ته واړوئ صحیح دی یعنی پر دغه 490 KB تر 1 MB هم ډېر کم دی یعنی د 1 MB تر نیمایي کم دی صحیح دی خو دا په تاسو پورې مربوط دی که چیرې زه میډیم کړمه دغه میډیم سایز یې کړمه دا مثلا لوکس ګوډ کړمه په دې ځای کې 2.4 MB او 2.08 MB ته واړوئ
ډایرکټ 2 MB اوس دا 2.7 MB دی اوه دا بیرته کولی شي چې ډاونلوډ یې کړې بیا ورکړې په لاس باندې بیا 2 MB کولی شي صحیح دی و بله کیفیت مې وګورو اوس د دې کیفیت مثلا اصلي کیفیت چې دی دغه یو دی اوه دا اصلي کیفیت دی اوس که چیرې دغه فایل زه ډاونلوډ کړم دغه فایل په میډیم کې مې دغه کوي ډاونلوډ کوي لو به هم ډاونلوډ کړم لو کې شاید کیفیت یو څه دغه سي چک به کو دغه دی بیا داس ډېر فرق نه راځي خو شاید په لو کوالټي کې دغه راسي یو څه ډېر فرق راسي مثلا دا خو دا به لوکس ګوډ کمه دا به ډاونلوډ کم دا فایل د دې کوالټي یو څه دغه سوده اوه کمه سوده نو پر دې رقم باندې موږ تاسو کولی شو چې خپل د فایل سایز دغه کړو کوچنی کړو صحیح دی ورپسې د دې څخه وروسته دا خو نو بیا په تاسو پورې اړه لري چې مثلا څو فایل تاسو په یو وخت کې کوئ زه فقط ما زه طریقه درته وایم ورپسې د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده د کنورټ PDF په نامه باندې دی کنورټ PDF څخه هدف دا دی چې موږ تاسو کولی شو چې یو فایل د PDF څخه PDF فایل څخه واړوو و یو بل دغه ته مثلا کم شکل باندې زه غواړم چې هغه فایل ولرم هغه کولی شم راځم هغه فایل به چوز کړم مثلا دا CV ده دا CV دا به اپلوډ کړم یو وارې دا چې مې اپلوډ کړله اوس کم شکل باندې زه غواړم چې دغه یې کړم چې ډاونلوډ یې کړم مثلا JPG دی د عکس په شکل باندې دا د عکس په شکل باندې زه غواړم چې د ډاکومنټ په شکل باندې ولرم ډاکومنټ یا د ورډ صفحې په شکل باندې خو در دې اسانه طریقه چې ده دا فکر کوم دا ښه سم کار نه کوي په دې خاطر باندې چې هغه باید رانیول شي دا اوس ما د CV ورډ فارمټ دی پر دغه رقم باندې راولي اوس کولی شي چې خط پکښې کې ولیکئ مګر منظم دغه نه دی صحیح دی ورډ ډاکومنټ دی مګر منظم نه دی دا هغه رقم لکه هغه مخکې چې PDF فایل و نو دغه لري دغه مشکل لري په دغه کې چې په انلاین ډول باندې تاسو غواړئ چې واړوئ خو دا کولی شم چې زه د لیک چیرې مثلا دغه زما CV ده رایټ کلیک وکړم اوپن دا غواړم چې په ورډ شکل باندې خلاص کړم دا هم ورډ دغه تقریبا د هغه ډېر ښه شکل دی خو دې راوستی شه چې دپاره یې اړ صحیح دی نو دا رقم باندې هم کولی شو چې دغه ته یې واړوو د ډونټ سیف و ورډ ته یې واړوو ورپسې بیا پښتو مړی و ما زه رایټ کلیک پر وکړه د کراپ PDF څخه هدف څه دی د کراپ PDF څخه هدف دا دی چې شاید تاسو په ورډ کې دا شی موږ ووایه موږ تاسو که چیرې یو عکس ورواچوو یو د هغه سایز یې کوچنی کوو او یو کراپوو یې چې مثلا د یوه طرف د بل طرف څخه په اصطلاح باندې پرېږدو یا کټ یې کړو د هغه دپاره موږ د کراپ PDF څخه استفاده کوو راځم یو PDF فایل ورواچوم مثلا د هغه فایل دا به اپلوډ کړم ښه دغه هم PDF فایل دی زه غواړم چې د کومه ځای څخه مثلا شروع یې کړم ښه دا غواړم چې دغه اضافه ساحه چې ده هغه ساحه ځینې دغه کړم ځینې کټ کړم مثلا دونې ساحه زه یوازې غواړم چې راولم صحیح دی نو د دې لپاره زه د کراپ څخه استفاده کوم کراپټ دا به ډاونلوډ کړم دا فایل په دې ځای کې تاسو دغه عکس هم کولی شئ چې دغه یې کوي کراپ یې کوي خو عکس هغه په دغه کې هم کېږي په ورډ کې هم کېږي دا به خلاص کړم دا فایل صحیح دی دا ساحه څونې کمه شوې ده دا ساحه څونې کمه شوې ده ځینې د سر ساحه هم کمه شوې ده نو په دې ځای کې تاسو کولی شئ ټول یې دغه رقم کړی دی ګرده فایل صحیح دی
په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې د کراپ څخه استفاده وکړئ. ورپسې د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده روټیټ پی ډي اف. روټیټ پی ډي اف دپاره به زه یوه دانه ورقه ور واچوم چې روټیټ پی ډي اف زه به دا فایل په پی ډي اف سیو کړم. رابسم سیو اس ته پر ډیسکټاپ باندې بیا سیو کړم ام پی ډي اف. صحیح شو؟ ښه. د روټیټ پی ډي اف څخه هدف دا دی چې موږ تاسو کولی شو چې په دې ځای کې خپل د فایل دغه ما په دې خاطر باندې دا یوه صفحه کوي چې د هغه سایز لږ دی، یو څه ژر اپلوډېږي، وخت ونې نه نیسي. روټیټ د دې لپاره استفاده کېږي چې موږ تاسو د خپل د پی ډي اف شکل مثلا په عمودي شکل باندې پروت دی، زه غواړم چې په افقي شکل باندې ولرم، یا په افقي شکل باندې پروت دی، زه غواړم چې په عمودي شکل باندې ولرم. د هغه دپاره اول دپاره راځم و دې ته اول دپاره چوز فایل. په چوز فایل کې د هغه فایل نوم څه شو؟ دا نیو واوه. دا به اوکې کړم، دا به اپلوډ کړم. صحیح شو؟ وینې نو کې ژر د خو اپلوډ شو. او اوس پر سره کوم باندې غواړې چې روټیټ یې کړې. دغه ستا فایل دی اوه. ښه، دا فایل در سره دی، غواړې چې لیفټ یې کړې. ښه، دیم روټیټ پی ډي اف. صحیح شو؟ چپه طرف رایټ روټیټ پی ډي اف، راسته طرف ته، ورپسې اپ ساید ډاون. صحیح شو؟ د چپه طرف څخه لاندې، د لاندې څخه لوړ طرف ته. نو پر دې رقم باندې کولی شئ چې پی ډي اف بېرته بیا هغه رقم باندې ډاونلوډ یې کړئ فقط. صحیح دی؟ نو د دې لپاره موږ تاسو کولی شو چې د روټیټ پی ډي اف څخه استفاده وکړو. او اپټیمایز پی ډي اف چې دی دا ډېر دغه نه پکښې راولي، ډېر تغیر نه پکښې راولي. فقط زه به یو دغه ټرای کړم، بېرته به راسم و نیو ته، دیم نیو، دیم اوکې، دا به اپلوډ کړم. ښه، اپټیمایز دغه د صفحې سایز چې دی، دغه سایز د پیپر سایز مثلا څو پر څو باندې، دا به اوس یو وار بیا اپټیمایز کړم. ښه، 58.7 کیبي څخه و 58.9 کیبي ته تقریبا یو څه سایز ورکوي، لږ دونه نه کموي لکه څنګه چې موږ تاسو په دې ځای کولی شو. صحیح دی؟ ورپسې جی پی جي خو به درته معلومېږي، جی پی جي ټو پی بله یا جی پی جي بیا دا معنا چې ته عکس ولرې، عکس و پی ډي اف ته اړې. مثلا زه غواړم چې پر ډیسکټاپ د دغه صفحې عکس به زه واخلم، دا یم پرنټ سکرین رابسم، دا به په پرنټ کې کښېږدم. دا به هم سیو اس کړم په دغه باندې، دا یم جی پی جي فایل پر ډیسکټاپ باندې دا سیو شو. ښه، اوس جی پی جي ټو پی ډي اف څخه هدف دا دی چې ته غواړې چې یو عکس و دغه ته واړې. ښه، انټایټلډ دغه عکس غواړې چې و پی ډي اف ته یې واړې. د هغه دپاره اول دپاره عکس اپلوډ یې. دا عکس چې اپلوډ شو، ورپسې لوکس ګوډ، اوس یې بېرته ډاونلوډ کړه، دی په پی ډي اف شکل باندې شو. صحیح شو؟ دغه دی په دې ځای کې ډاونلوډ شو پی ډي اف شکل باندې. که چېرې دا زه خلاص کړم، ښه، پر دا ما دغه صفحې عکس اخیستی و، دا اوس پی ډي اف دی. که چېرې نه منئ دلته به بېرته راسم په شو فولډر کې. صحیح دی؟ پی ډي اف فایل دی، یعنې جی پی جي فایل نه دی. نو کولی شئ چې تاسې یو فایل و د جی پی جي څخه و پی ډي اف شکل ته واړوئ. ویب ټو پی ډي اف څخه هدف دا دی چې ته راځې مثلا یو ویب سایټ لرې، مثال دا هم د بی بي سي سایټ دی، یا مثلا راځې دلته په دې ځای کې دا هم تاند دا سایټ دی. په دې صفحه کې مثلا ستا دغه صفحه ټوله خوښه شوله، ته غواړې چې دا په دغه شکل باندې ولرې، پی ډي اف شکل باندې راځې دلته پر دا ویب ټو پی ډي اف باندې چې د کلیک وکړئ، دغه یو آر ایل یې دلته پیسټ یې، یو آر ایل د هغه صفحې ادرس ښیم. د دې صفحې ادرس چې کاپي کړئ، راوړه په دې ځای کې پیسټ کړه، چې پیسټ یې کړئ. اوس جنریټ پی ډي اف، ښه، اول دپاره دغه ساحه چک مارک کړئ چې آی ام ناټ روباټ. صحیح دی؟ سټور فرنټ دا یو دی،
دا نه دي ښه vehicles دویم ویکل ښه دویم ویکل څه دي دا به ویریفای کړم ښه بله صحیح شو چیش صحیح شو ولې درست پر هغه صفحه نه لرو نو دا صفحه دا دی دغه شوله اوس بیرته کولی چې دغه صفحه ډاونلوډ کړو اوه صفحې دی دا دی دغه صفحه ټوله اړوي و دغه ته پی ډي اف شکل ته اړوي بیرته راځم پر دې باندې کلیک کوم صحیح دی هغه صفحه ده د بي بي سي هغه یې واړولو پی ډي اف شکل ته ورپسې کولی شئ چې دا پښتو هم واړئ دا پښتو صفحه ده دا چې مثلا خوښه شوله راځئ پر دې باندې کلیک کوئ راځئ دلته دا یو آر ایل دا پیسټ کوئ راځئ ایم ناټ روباټ دا چک مارک کوئ دا به ویریفای کړم ان اپارتمنټ بلډینګ دغه اپارتمان بلډینګ دغه یو دی دا به ویریفای کړم ښه پلیز سلیکټ آل میچینګ دا اپارتمان دی دغه اپارتمان دی دا به ویریفای کړم ښه جنریټ پی ډي اف نو دی دغه صفحه چې ده دا اوس چې راکول شوې ده دا صفحه و پی ډي اف شکل ته یې اړوي دا پی ډي اف د کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ په دې ځای کې بیرته دغه صفحه د پی ډي اف په شکل باندې لري دا اکثره وخت ځینې کسان که چېرې تاسو لیدلي چې دوی غواړي چې دا دغه پرینټ کړي دا د خبرونه مثلا پرینټ کړي دا اوس دغه صفحه ده صحیح شو که چېرې څوک پوښتنه لري ویې کړي